کو خپل عزت در باندې ګران دی، خپل حیا در باندې ګرانه ده، خپل پښتو در باندې ګرانه ده، خپل مور در باندې ګرانه ده، خپل خور در باندې ګرانه ده، خپل ښځه در باندې ګرانه ده. خدا را په چوکونو کې د چا خور ته مه ودرېږه، په چوکونو کې د چا مور ته مه ودرېږه چې پردۍ زنانه په مخه باندې درغله د چا خور او مور وه. غیرت هم دا دی، پښتو هم دا دی، انسانیت هم دا دی. لار ورته پرېږده، دا خپل نظر دې کته که، خپل سترګې کته که، ووایه زما مور را روانه ده، زما خور را روانه ده، زما د علاقې عزت را روان دی، زما د علاقې حیا را روانه ده، زما د ملک عزت را روان دی، زما د ملک پښتو را روانه ده. مسلمانه د بلې خور عزت مه سپکوه، مسلمانه د بلې خور حیا مه اخله، ورنه کو د بل چا د بې عزتۍ اراده دې وکړه، چاته دې د زنا اراده وکړه، چاته دې غلط سوچ کړی دی. زه نه وایم دا د علماو تجربه ده، دا د مشرانو بزرګانو تجربه ده. سبا به ستا دروازې ته خلک ولاړي، سبا به ستا خور و مور پسې خلک رواني. د بل چا د عزت خیال وساته چې خپل عزت دې په حیا او پرده کې پاتې شي.